د 4 کلونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا د راتلونکو سفرونو د پروګرام له مخې د افغانستان سیالۍ اعلان شوې. که غواړئ پوه شئ چې افغانستان په راتلونکو 4 کلونو کې د کومو لوبډلو سره لوبې لري، نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. د کرکټ یاران یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که غواړئ د کرکټ تازه او په زړه پورې خبرونو څخه ځانونه خبر کړئ، نو کرکټ یاران یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیوالې شورا نن د راتلونکو 4 کلونو لپاره د راتلونکي سفرونو پروګرام یا FTP اعلان کړ، چې له مخې به افغانستان د 2023 او 2024 کلونو ترمنځ موده کې د بېلابېلو لوبډلو په وړاندې 21 ټېسټ، 45 نړیوالې او ورځنۍ او 50 نړیوالې ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ نړیوالې شورا له اعلان شوي مهالویش سره سم به په یاده موده کې افغان کرکټ ملي لوبډله له آیرلینډ سره 4 او له زیمبابوې سره 3 لوبلړۍ ترسره کړي. دغه راز به افغان لوبډله د هند، نیوزیلینډ او استرالیا په څېر د کرکټ له سترو او پیاوړو لوبډلو سره هم لوبلړۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د یاد پروګرام له مخې خپلې سیالۍ د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې بنګلادیش ته په یو بشپړ سفر پیل کړي، چې پکې به له کوربه لوبډلې سره 2 ټېسټ، 3 ورځنۍ او 3 ورځې سیالۍ ترسره کړي، چې ورپسې به په نورو څو میاشتو کې زیمبابوې، پاکستان او ویسټ انډیز لوبډلو کوربتوب وکړي. د راتلونکي سفرونو پروګرام کې به د افغانستان لوبډله لپاره تر ټولو زیات 15 ټېسټ لوبې له زیمبابوې سره برابرې شوې. هغه لوبډله چې به ورسره افغان اتلان په 12 نړیوالې یو ورځنۍ او 12 نړیوالې ورځو سیالۍ هم ترسره کړي. د دې ترڅنګ به افغان لوبډله له آیرلینډ سره 4 ټېسټ، 12 نړیوالې ورځنۍ او 10 نړیوالې ورځې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز به د دغه پروګرام له مخې افغان لوبډله استرالیا، هند او نیوزیلینډ ته سفرونه وکړي، هم به په دې موده کې د دغه لوبډلو کوربتوب کوي. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان د کرکټ نړیوالې شورا د راتلونکو سفرونو د اعلان شوي نوي پروګرام هرکلی کوي او وایي د افغانستان کرکټ بورډ خوښ دی چې کرکټ نړیوالې شورا د راتلونکو سایکل لویه برخه تشکیلوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان لپاره د ټېسټ لوبو زیاتوالی د افغانستان د کرکټ په وده او لوبغاړو په پیاوړتیا کې اغیزمن رول ولوبوي. نوموړی وایي موږ تل له سترو لوبډلو سره د لوبو غوښتنه کړې، په همدې موخه مو د بنګلادیش، سریلانکا او هندوستان په ګډون هیوادونو ته سفر وکړ، او دغه راز مو د نړیوالې شورا په بېلابېلو غونډو کې له نورو بشپړ لرونکو هیوادونو غوښتنه وکړه ترڅو افغانستان سره لوبې ترسره کړي. د راتلونکو 4 کلونو په موده کې به افغانستان د سترو لوبډلو په وړاندې ډېرې ټېسټ لوبې وکړي، چې موږ د ډېر ورته لیواله یو. د دې ترڅنګ 2 اړخیزې سیالۍ د افغانستان د کرکټ په تخنیکي او مالي اړخ مثبت اغېزه کوي. موږ به بیا هم له سیالیو کرکټ بورډونو سره کار کوو ترڅو ډېرې 2 اړخیزې سیالۍ وکړو. د یادونې وړ ده چې په یادې سیالۍ کې د راتلونکي 2023 کال د جون له میاشتې پیل شي، چې 2020 کال تر مارچ میاشتې پورې به دوام ومومي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. هیله ده زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.